فیصد کلمه خپله معنا ورکوي څه شی په سلو کې. صد معنا سل. نو که چیرې تاسو ته یو څوک ولیکي چې اووه فیصده دا معنا لري چې اووه په سلو کې. او که چیرې دا موږ په کسر سره ولیکو دا لیکو چې اووه پر سل. نو اوس چې مو دا خبر روښانه کړې راځو مونږ ګورو چې 0.001 د فیصد په شکل مونږه لیکلی شو او که نه فیصد شکل. نو مونږ څنګه کوو دا مونږ د په سلو باندې لیکو تر څو مونږ ته د فیصد شکل راکړي. نو مونږ داسې لیکلی شو چې 0.001 تقسیم پر یو کوم چې دا بیرته همدا عدد دی او دا به زر اخلمه دا به ضربومه په څو کې په سل تقسیم پر سل کوم چې بیرته یو دی او چې یو کې دا ضرب شي بیا هم قیمت یې تغییر نه کوي. خو دا مونږ ته داسې دا اشاریه په داسې شکل راکوي چې مخرج کې ورسره سل وي. نو لیکو چې دا مساوي کیږي مخرج چې یو په سلو کې ضرب شي مونږ ته ځواب راکوي هماغه سل. او صورت کې چې اوس مونږ سره 0.001 دی دا په سلو کې ضرب شي نو هر ځل چې مونږ د اشاریه عدد په لسو کې ضربو دغه اشاریه یوه خانه ښي لاس ته راځي. دلته 2000 لسو کې ضربېږي سل دي نو دا به دلته راشي. دا به شي اشاریه چې دلته راورسېده دا به شي 0.1 نو لیکو چې 0.1 پر سل. راځم بیا دلته لیکم که چیرې مونږ سره 0.001 وي او غواړم دا په څو کې ضرب کړمه په سلو کې نو یو ځل چې په لسو کې ضرب کړمه دا به دلته راشي 0.01 به شي. بل ځل چې لسو کې ضرب کړم دا اشاریه به دلته راشي دا به شي 0.1 دا یې ضرب لس او دا یې هم ضرب 42 دا مساوي شولو 0.1 سره. نو اوس مونږ سره دا عدد په غوښتل شوي شکل کې دی نو مونږ لیکلی شو چې دا مساوي شو 0.1 په سلو کې کوم چې مساوي دی له 0.1 فیصد سره او دا مونږ داسې لیکلی شو چې مساوي کیږي له 0.1 فیصد.